بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدي مبارك كتاب کی زمنګ درسونه روانو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره، او دا اوم درس ته په دغه مبارکه سلسله کې چې په دې سلسله کې موږ د اسلام بنیادی 3 اصول بیانول او د هغې دلایل، هغه اصول چې د هغې په باره کې به تپوس کېږي په قبر کې، او کامیاب هغه انسان دی چې هغه دغه 3 سوالونو جواب ورکړي. رب دې څوک دی، دین دې کوم یو دی، او د پیغمبر په باره کې څه وی. دا کتاب هم دغه 3 اصولو باره کې خبره کوي. دا اولنی اصل او اولنی بنیاد په باره کې خبره روانه وه. که څوک دی نه تپوسو کی چې رب دی څوک دی، نو بیا به څنګه جواب ورکړي. تفصیل دا خبرې موږ شروع کړو. الله سبحانه وتعالی زمونږ رب دی او موږ د هغه بندګي کوو یوازې. هغه دې څنګه پېژندلی دی، د هغې جواب شی. دغه شان ټول عبادات، هر قسمه عبادت هغه به خالص د چا دپاره وي؟ د الله دپاره وي. په هغې باندې بیا مؤلف رحمه الله یو څو مثالونه راوړو، لکه یره، امید، توکل او داسې بعض نور عبادتونه ذکر کړي چې دا به خالص د الله دپاره. او دا اسې مثالونه دي. ما پرون هم دا خبره بیان کړې وه چې دلته ټول عبادت نه ذکر کوي، خو اسې مثالونه بیانوي چې دا اوس عبادت دی، نو دا به د الله دپاره. یو بل عبادت ذکر کړی دی، الخشیه. خشیه مصدر الفعل دی د خشیه، او دام د یری په معنی باندې دی. خو که تاسو ته یاد وي نو پرون موږ د یری په باره کې خبرې کړې وې، خو هلته ویلو الخوف. اوس یو سړی سوال کولی شي چې په خشیت او په یره کې څه فرق دی په خوف کې، چې بیا دلته د یری خبره کوي. یره خو پرون بیان شوه، دلیل د دې به بیان کو چې خشیت به صرف د الله نه کې. خو اول فرق بیانو چې په خشیت او په خوف کې څه فرق دی. اصل کې خودبانو کې دنه دا معنی پرته ده یره، خو بیا دې دا خشیت چې دی نو دا د خوف نه لږ اوچت دی. علما وی الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه. یو سړی کې خشیت دی، کنه خلک کوئی خشیت الهی. خشیت الهی څه معنی؟ یو سړی د الله نه یریږي او د الله عظمت ورته معلوم دی، نو دا دغه خوف نه، خالص یری نه، دا درجه لږ اوچته ده. ځکه الله د علماو په باره کې وایي انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله نه په بندګانو کې یریدونکي څوک دي؟ علما دي. دلته ګوره د خشیت ته ټکې راوړه، انما یخشى الله، یخاف الله نه دی ویلی. ولې؟ ځکه چې علما الله پیژني، نو ځکه تیریږي. د الله غ عظمت ورته معلوم دی، د الله د بچائی په باره کې ورسره علم دی، د الله د اسماء او صفاتو علم ورسره دی. نو د علما په الله باندې ډیر پوهه دي، ځکه پکې خشیت دی. دا خشیت هم یو عبادت دی. هماقه تفصیل دی کم چې موږ پرون ذکر کړو. نو الله په قرآن کې وایي فلا تخشوهم واخشوني. مې یریږئ د کافرانو نه، یریږئ زما نه. خشیت الهي په ځان کې پیدا کړه. نو دا خشیت هم یو عبادت دی. نو دا عبادت به خالص د چا دپاره وي؟ دا به د الله دپاره وي. بل عبادت مؤلف رحمه الله ذکر کړی انابت. الانابه، انابت دا په لغت کې
مصدر دے قیاسی د فعل رباعی انابا او معنی د رجعا الى الطاعه واپس شو د الله بندگی ته او په شرع کې انابت څه ته وایي الرجوع الى الحق حق ته واپس کېده نیک عمل کول یو سړي انابت کړی د الله ته واپس شوی دی د الله طرف ته رجوع کړی ده او هغه څه کوي چې الله پرې راضي کېږي نو دا یو عبادت دی کنه انابت دا څه شی دی عبادت دی نو دا به صرف د چا دپاره وي د الله دپاره وي ودليل الإنابة قوله تعالى وبديبن الدليل دا مؤلف رحمه الله وأنيبوا إلى ربكم او واپس شیخ پل ربته وأسلموا له غاړه کېدی هغه ته دا خبره ومنئ من قبل ان يأتيكم العذاب مخکې دې نه چې عذاب د باندې راشي بیا بعض علما دا ذکر کوي توبه او انابت دا په یو معنی باندې دي توبې څه مطلب دی الله ته واپسي کول کړه پلانی توبه ویسته الله ته واپس شو پلانی کې انابت ته الله ته واپس کیږي نو به سړی بو چې دواړه په یو معنی دي نو فرق پکې څه دی اصل کې خودوانو کې معنی د نه پرته د واپس کېده الله ته خدا انابت خاص ته د توبې نه کله نه کله انسان توبه وباسي ګناه پرېږدي بیا دې ګناه ته نه واپس کیږي خو الله ته په واپسۍ کې کمزوري الله ته واپسۍ کې صحیح کمزوري ده توبه ده او انابت کې دننه دی یو سړی ګناه پرېږدي بیا نه واپس کیږي توبه وباسي او الله سبحانه وتعالى ته سم رجوع کی مکمل الله ته واپس شي دي ته وایي انابت وانیبوا الى ربکم واسلموا له واپس شي خپل رب ته واپس شي د دې نافرمانیانو نه واپس شي د دې ګناهونو نه د هر څه پرېږدئ او هغه څه وکړي چې الله درته وایي واسلموا له د الله اطاعت وکړئ او دا فائدې د ساتي دا موږ ډېرو ځایونو کې ذکر کړی دی چې انابت او توبه د دې لپاره خپل وختونه دي د دې حد دی هر وخت بیا دا نه قبلیږي لکه یو سړی دی مړ کېږي او مرۍ ته ساه راورسېده دې ټیم کې توبه او انابت نه قبلیږي وایي زه الله ته واپس کېږم خو فایده دله نه درکوي لکه څنګه چې فرعون تبا کېدو نو په هغه ټیم کې څه وی لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وی نشتی د عبادت حقدار مگر هغه اله چې بني اسرائیلو په ایمان راوړی زه هغه منم خو په دغه ټیم کې ول منلو فایده نه ورکوله دا شان چې چا باندې عذاب راشي فرعون باندې ګور عذاب راغلی چې چا باندې عذاب راشي هغه عذاب چې تبا کوونکی او دا سړی بیا توبې وباسي دا نه قبلیږي انابت پکې بیا راشي دا نه قبلیږي دغه شان چې کله نور راوخیږي د کم طرف نه د مغرب نه نو بیا د توبې او د انابت دروازه بنده شو بیا د توبې او د انابت دروازه بنده شو دا برته فائدې ذکر کو امام ابن القیم رحمه الله ذکر کړی دی وی انابت په دوه قسمه دی یو عام انابت ته چې ټول مخلوق الله ته محتاج دی ټول مخلوق الله ته واپس کی په دې کې مؤمن دی او که کافر دی که نیک عمل دی او که بد عمل دی خو ټول چا ته رجوع کوي الله ته رجوع کوي خپل خالق ته رجوع کوي لکه الله سوی واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا الیه کله چې انسان ته تکلیف ورسی نو د خپل رب ته چغوي منيبا الیه هغه ته واپس شي او دا آیت عام دی هر چا په باره کې نو دا عام انابت ته او دویم خاص انابت ته د الله د ملګرو چې هغوی الله ته واپس شوي دي الله سره د محبت تلاسه الله ته عاجزي کوونکي دي او د هر هغه شي نه مخ اړولی دی او اعراض یې کړی دی چې د الله نه مصروفه کوي دا خاص انابت دی د الله خاصو بندګانو ته نصیب کړي الله دې موږ ته هم نصیب کړي چې یو سړی الله ته د زړه د کومې نه واپس شي د محبت تلاسه الله سره یې مینه عاجزي پکې دننه
او اعراضو کی د هر هغه سنه د هر هغه سنه مخ واړی چې هغه د الله نه اړوي. بل عبادت ذکر کړی دی الاستعانه. استعانت په لغت کې څه ته وایي؟ په عربي ژبه کې طلب العون، مرسته غوښته. استعانت کې دنه دا معنی پرته ده طلب العون، مرسته غوښته. نو دا مرسته به هم صرف د چا نه غواړي؟ د الله نه به غواړي. استعانت مرسته طلب کول دا هم یو عبادت دی، نو دا عبادت به هم خالص د الله دپاره وي. ودلیل الاستعانه، او په دې باندې دلیل څه دی؟ چې د الله نه به مرستې غواړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ګوره دې ځای کې ایاک مخکې کو، ایاک خاص تا معمولی په عامل باندې مخکې کو. یالله خاص تا نه مرسته غواړو. داسې ونه وي چې مرسته غواړو ستا نه، وی خاص ستا نه مرسته غواړو، یعنې مطلب دی چې خالص او صرف ستا نه مرسته غواړو. استعانت دا عبادت دی، نو د الله نه به مرسته غواړي. درته فایده ذکر کو بله. استعانت په شریعت کې په څلور قسمه دی. مرسته غوښته په څو قسمه دي؟ په څلور قسمه. او دا زه چې هره خبره ذکر کوم چې دا په درې قسمه دی او دا په دوه قسمه او دا په څلور، دا دې دپاره ذکر کوم چې تاسو ته دا خبره اسانه شي او تاسو به پوه شئ. لکه څنګه چې موږ پرون د توکل په باب کې تقسیم وکړو، د یری په باب کې هم تقسیم وکړو، د امید په باب کې هم تقسیم وکړو. نو په دې تقسیم سره مسله په ذهن کې کینی. مرسته غوښته دا په څلور قسمه دي. اولنی قسم مرسته هغه ده که د مړو نه غواړي او که د ژوندو نه، په هغه څه کې چې په هغې باندې صرف الله قادر دی. دې ته غوږ کېږدئ ښه. مرسته غوښته د مړ نه یا د ژوندي نه په هغه څه کې چې په هغې باندې صرف څوک قادر دی؟ الله قادر دی. نو دا شرک دی او دا شرک اکبر دی. دا سړی مشرک ته والعیاذ بالله د اسلام نه پې خارج کیږي. لکه اوس یو سړی یو مخلوق ته دا وایي باران راووروه، سم خیال دی؟ شرک دی. ولې شرک دی؟ ځکه چې دا کار خاص د الله دی. نو دا خبره یاد ساتي. اولنی قسم مرسته غوښته کوم یو دي؟ د مړو نه غواړي که د ژوندو نه غواړي، خو په هغه څه کې چې په هغې باندې صرف الله قادر دی. نو دا شرک دی. دویم قسم مرسته غوښته کوم یو دي؟ مرسته غوښته د مخلوق نه په هغه څه کې چې هغه پې قادري. دا جایز دی. مرسته غوښته د یو ژوندي نه په داسې کار کې چې هغه پې قادری. لکه ته یو ملګري ته ووایې چې ما سره د سامان کوره پورې ویسه، مرسته دې غوښته کړه. نو دا څه دي؟ جایز دي. الله ویلي وتعاونوا علی البر والتقوى، نیکۍ په کارونو کې د یو بل سره مرسته کوئ. حدیث کې راځي که نه؟ په صحیح مسلم کې دا حدیث دی: من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا. چا چې د یو مسلمان نه سخت لرې کړه د دنیا په سختو کې، نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه، الله به د قیامت په سختو کې د ده نه سخته لرې کړي. دا سخت لرې کول خو مرسته کول دي. ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره. ډېر خوږ حدیث دی. په یو سړي باندې تنګسیا د سخته پیدا او تا ورته خبره اسانه کړه. لکه ستا په یو کس باندې قرض دی او په هغه سخته ده او تا ورته خبره اسانه کړه، بدلې ته ګوره. رب العالمین ډېر غیرتي ذات دی. ته الله دپاره څه وکړې که یسر الله علیه فی الدنیا والآخره، الله به ورته دنیا او د آخرت کارونه اسانه کړي. حدیث په پوره کو د فائدې دپاره: ومن ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره. او چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله، الله به پرده واچي په دنیا کې او په آخرت کې.
والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه او الله دې بنده په مرسته کې لګي کله چې بنده د خپل رور په مرسته کې لګي څومره خوږ حدیث دی شاهد دې حدیث نه او مقصد زمونږ غدغه چې انسان د بل انسان مرسته وکړي دې ته مرسته وړي هغه په قادر او ژوندۍ نو دې کې څه حرج نشتی دا جایز دی ها دا اوس بل مسله فائدہ ده د ګناه په کار کې مرسته غوښته نو د به حرام دلته کار ګناه ده د دې دلته حرام شو لکه اوس یو سړی بل ته وی ویلار شماله د دکان نه د سیګریټو ډبه راوړه نو دم حرام کار وکړو او په غبل باندې حرام دی هغه بنه راوړي کده خپکی کده خوشحالی کده پلار دې که زوی دې که رور دې که ملګری کار سوکته خو د ګناه په کارونه کې به یو بل سره مرسته نکوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الله وی د ګناه په کارونه کې به یو بل مرسته نکوي نو شو قسمه استعانت شو دوا دریم قسم الاستعانه بالله د الله نه مرسته غوښته او د ټول نه چت عبادت دی د الله نه مرسته غوښته هغه ته عجزي کول ځان ذلیل کول الله ته او په الله باندې مکمل اعتماد د استعانت صرف د الله دپاره دی د عبادت ته بیا او د الله نه خو هر شي کې مرسته غوښتی شي داسې کار نشتی چې الله یې نشي کولی ها سم خیال دی داسې کار نشتی چې الله یې نشي کولی نو د الله نه استعانت وغواړه الله حقدار دی چې د هغه نه دې مرسته وغوښتی شي ایاک نعبد و ایاک نستعین ډیر خلک دا آیت سو پیری په منځ کې وایي او بعضې په تقریرونو کې وایي او په معنی باندې نه دي پوه ایاک نعبد و ایاک نستعین او پیر بابا را مدد شي ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رسول الله مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین او په دربارونو او په درګاونو پروت دی په دې آیت باندې پوه شوی نه ته څنګه وایې چې خالص یا الله ستانه مرسته غواړه او بیا هغه کارونه چې هغه د الله دي او ته پکې نورو ته رامدد شوی او د نورو نه پکې مرستې غواړي څلورم قسم استعانت په هغه اعمالو سره چې شریعت هغه موږ ته ښوولي دي یو سړی وایي دې څه مطلب دی لکه اوس الله په قرآن کې څه وایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ای ایمان والو مرسته غواړي په صبر کولو سره او په مانځه سره یو سړی مونځ کوي چې زما زړه ته سکون میلاو شي مونځ کوي چې ماته صبر میلاو شي اوس په دې اعمالو سره استعانت طلب کول جایز دی ولې ځکه چې شریعت ته ښوولي نو څلور قسمه استعانت شو ها څوک به ووایي نو دا څه دی اولنی قسم شرک اکبر دی د مخلوق نه که ژوندی دی او که مړ دی د هغه نه په هغه څه کې مرسته غوښته چې کار د الله دی دا شرک دی دویم ژوندي مخلوق نه د ژوندي مخلوق نه په هغه څه کې مرسته غوښته چې هغه پسې قادري دا جایز دی دریم د الله نه مرسته غوښته چې عجزي پکې او په الله باندې مکمل اعتمادي او الله ترې ځان ذلیله کړي دا صرف د الله دپاره دي څلورم په هغه اعمالو سره مرسته غوښته چې شریعت موږ ته ښوولي دي نو دا جایز دي بیا مصنف رحمه الله یو حدیث هم راوړی دی وفي الحديث واذا استعنت فاستعن بالله او کله چې مرسته غواړي نو مرسته غواړه د چا نه د الله نه دا حدیث امام ترمذی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی او صحیح حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عباس ته ویلو کنه واذا استعنت فاستعن بالله او کله چې مرسته غواړي د چا نه غواړه د الله نه غواړه ګور دې کې د حدیث کې فائدہ حصر پیغمبر صلی الله علیه وسلم حصر کړ حصر معنی څه استعانت صرف الله پورې خاص کړی وي د الله نه غواړه خو هغه کارونه کې چې کم د الله کارونه دي اوس چې کم کارونه دي چې د مخلوق په لاس کې شتي پای کې ته دغه نه مرسته غوښتی شي او موږ خبرې وضاحت وکړو بل په دې کې دا فائدہ هم د په دې حدیث کې البراءة من الحول والقوة یعنی
دیسی ویل چې یاره زما هیڅ طاقت نشتی، زما هیڅ هم نشتی، څه چې کوي هغه څوک کوي؟ هغه الله کوي او الله پې قادر دی او دا د الله سبحانه وتعالی اوچته بندګي ده. نو استعانت د عبادت ته دا به خاص د الله نه غوښتل کېږي. هم بعض حالاتو کې که مخلوق نه غواړي د هغې موږ وضاحت وکړو. ښه د هغې نه بعد استعاذه ذکر کړې ده چې استعاذه هم یو عبادت دی. استعاذه په عربي کې څه ته وایي؟ طلب اللجوء الى من تعتقد انه يعيذك ويلجئك. واپس کېدا هغه چاته غوښته یا پناه نیوه په هغه چا پورې چې ستا د عقیدې چې هغه به دې بچ کړي. نو موږ وایو که نه اعوذ بالله، پناه نیسم په چا پورې؟ په الله پورې. من الشیطان الرجیم، د شیطان نه. قل اعوذ برب الفلق، دلیل پې راوړی. ووایه زه پناه نیسم په الله پورې. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، پناه نیسم په الله پورې چې رب د انسانانو دی، معبود د انسانانو دی، باچا د انسانانو دی. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسو د شیطان نه. دغه شان سورة الفلق کې د شر د شپې نه، د هر شي د شر نه پناه نیسم په چا پورې؟ په الله پورې. نو پناه نیوه او پناه وړه دا هم یو عبادت دی. نو پناه به صرف په الله پورې نیسي، دې ته استعاذه وایي. لکه مشرکانو کې دا کارو چې هغوی به کله یو نوي علاقې ته لاړو، نو هلته به یې دا ووایي اعوذ بسید هذا الوادي. پیریانو کې چې څوک د دې علاقې مشر دی، زه په هغه پورې پناه نیسم. دا شرک دی. الله خو دې تذکره کړې ده په قرآن کې، پیریانو دا خبره کړې ده وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. پیریان وی بعضو انسانانو به پناه نیوه په پیریانو پورې، د هغې د لاسه په پیریانو کې سرکشي ښه ډېره شوه. پیریان وایي چې موږ هم څوک یو چې انسانان پناه راوړي زموږ طرف ته. نو پناه به نیسي په چا پورې؟ الله ته بچ کولی شي د هر شي نه، د هر شي د شر نه دی الله بچ کولی شي. رب العالمین پورې چې پناه ونیوه که نه، او هغه ته دې ووایي چې یا الله بچ مې که، نو بس داسې ځای ته ورسېدې چې صحیح ځای ته ورسېدې. ځکه حدیث کې څه راځي؟ د خوله بنت حکیم رضی الله عنها مشهور حدیث دی، په صحیح مسلم کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم من نزل منزلا، څوک چې یو ځای ته ورشي نو بیا دې دا ووایي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. زه پناه نیسم د الله په خبرو سره، د الله په پوره کلماتو سره د هر هغه شر نه چې الله پیدا کړی دی. لم یضره شیء حتی یرتحل من منزله ذلک. د دې زینه د تلو پورې هیڅ مخلوق به دله نقصان نه ورکوي. ولې؟ ځکه چې پناه یې چا پورې ونیوه؟ الله پورې پناه ونیوه. نو دا استعاذه دا یو عبادت دی. نو دا عبادت به خالص چا دپاره وي؟ دا به د الله دپاره وي. بیا راوړه د استغاثه. استعانه او استغاثه دا په یو معنی باندې دي، خو صرف په دې کې دا د استغاثه کې طلب الغوث عند الشدائد، په سخته کې مرسته غوښته. غوث مشرکان دغه ته غوث اعظم وایي که نه؟ دا عبدالقادر جیلاني ته که نه؟ شیخ عبدالقادر جیلاني ته غوث اعظم وایي، یعنی په سختو کې ورته موږ چغې وو استغاثه غوث. الله اکبر. ظالمانو د مخلوق نه غوث اعظم جوړ کو. غوث اعظم څوک دی؟ خو الله دی. په سختو کې به مرستې د الله نه غواړي. اما یجیب المضطر اذا دعاه، الله وایي هغه څوک دی چې کله ورته یو غم وهلی او غم ځپلی ورته چغې ووایي، هغه له دعا قبوله کړي، یو الله دی.
شیخ عبدالقادر جیلانی په عراق کې مړ پروت دی دوی ته د پاکستان نه او د افغانستان نه او د بنگلاديش او د انډیا نه را مدد شو غوث پاک او غوث اعظم به چې موږ خلوازي کو یو دا وابیان وي پارچا پورین ختی دي وګورئ دوی په عبدالقادر جیلانی باندې موږ په عبدالقادر جیلانی رد نه دی کړی موږ په خلکو باندې رد کوو چې عبدالقادر جیلانی راوچت کړی دی او د الله سره یو ځای کړی په هغو باندې موږ رد کوو وی دوی د اولیاء الله ګستاخي کې موږ کوم ځای کې د اولیاء الله ګستاخي کړې ده موږ ته دا وایو د اولیاء الله سره ښه محبت ساته ښه قدر یې کوه ښه احترام یې کوه خو عبادت یې مه کوه دا مسله زمونږ په دې کتاب کې چې اوس کومه روانه نو هغه دا ده چې عبادت په خالص د الله کې یو مخلوق سره که ته ډېرو محبت کې کوه خو هغه محبت د هغه درجې نه مه اوچتوه کومه درجه چې ول الله ورکړې ده انزل الناس منازلهم روایت کې راځي خلکو له هغه مقام ورکړه کوم مقام چې ول الله ورکړی اوس عبدالقادر جیلانی غټ سړی دی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټ سړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټ سړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته موږ غوث اعظم نشو ویلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته موږ په سختو کې چغې نشو ویلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته موږ را مدد شي نشو ویلی او ته تللی شیخ عبدالقادر جیلانی ته چغې وایو هغه ته را مدد شي موږ د شیخ عبدالقادر جیلانی سره ګوره هېڅ دشمني نشته بلکې هغه خو یو موحد او سلفي سړی و د هغه کتابونه راوالی دغې ته نه ګوري بیا دوی د هغه کتابونه راوالی په هغه کتاب کې هغه اکثر کتابونه په توحید باندې دي او سبحان الله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د اهل بدعو نخې ذکر کړي دي یو نخې په کتاب کې دا ذکر کړي ده موږ سره شته کتابونه مکتبه کې پراته دي وایي د اهل حدیثو سره دشمنیانې کوي بدعتیان او دا خبرې ولې نه مني رفع الیدین باغوي شیخ عبدالقادر جیلانی وی رفع الیدین وی سنت تی په دې عمل پکار دی دا کوئی متواتر سنت په دې ولا څوک عمل نه کوي شیخ عبدالقادر جیلانی وی بندگی به یوازې د الله کیږي را مدد شي به یوازې الله ته دا خبره ولا څوک نه مني دغه شان د پیر بابا کتابونه دي هم کتابونه لیکلي په بعضو ځایونو کې پیر بابا لیکلي دي وی کم سړی چې نظرانی او منښتې د قبر والا دپاره کوي یا په قبر باندې ډیوې لګوي دې دپاره چې ده ته پې نږدې شم وی په دې سړي ښځه طلاقه ده ځکه چې وی دې د اسلام نه ووتو او دا خبرې ولا دوی نه مني که دا خبرې د پسې راواغسته دوی ته موابیان وی دا موابیان دي چې موږ د اولیاء الله قدر د اولیاء الله قدر موږ هم کوو الحمدلله او موږ چې څومره کوو دومره یې څوک نشي کولی ځکه چې موږ ول حقیقي قدر کوو کم مقام چې ول الله ورکړی موږ ول کم مقام ورکوو موږ تا ته هم دا وایو ای رور او ای خور چې ښه قدر کوو د اولیاء الله خو بندګي مه کوه ښه قدر کوو د اولیاء الله خو دغه عام اولیاء الله هغه خاص اولیاء الله چې پیغمبران دي د هغوی درجې ته یې مه رسوه بیا ته دا وایو دا اولیاء الله ملګري د الله دي نو چې ملګري د الله دي ته دې ته مه راوچتوه چې د الله سره یو ځای کې بس په دغه درجې کې ساته چې ملګري د چا دي ملګري د الله دي نو ما خبره کوله چې استغاثه دا عبادت ته په سختو کې مرسته غوښته دا به د الله نه غواړي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين سورة الأنفال كلا ويكن ويكلا تاسو مرست غختد اللانا غوث و امدادم غختو کله چې په تاسو باندې سخت رااله د بدر په میدان کې نو یې الله تاسو له جواب درکو او هغه دعاګانې او هغه مینت او زاریانې د قبول کړو الله د ته وی چې زر ملائک در روان دي د مرستې لپاره نو شیخ رحم الله د دلیل ګرځولای چې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو په سخت کې مرسته د چانه غوښته د الله نه غوښته حالانکه دغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مو او صحابه کرامو بیا مو واپسی چاته کړی دا واپسی الله ته کړی دا کله چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې باران نه کېدو نو هغه لار چا پسې په عباس رضی الله عنه پسې د رسول صلی الله علیه وسلم پتر پسې وي زمونږ دپاره دعا وغواړه چې الله باران راووري دا نه چې په پیغمبر پسې تللی دی او د قبر په خوا کې ورته ویلي چې باران راووروه او ته پته و چې پیغمبر په لاس کې دا کارونه نشتي دا کارونه د چا دي
دا الله دی. نن سبا دا ناتونه نظمونه چې اکثر وي د تصوف او د قبر پرستی بنتې راځي، شین ګمبت والا او د خزانو مالک وي. د خزانو مالک څوک دی؟ د خزانو مالک خو الله دی. بعضوی وی اے مدینه والا زما حالات برابر کا، حالات برابرون کې الله دی. دا په اردو کې د شرکی نظمونه به ډیر زیات دي د بریلیان، پښتو کې مشتي. د الله کور به دومره نه دی مکه څومره چې مدینه دی. مدینه دې د پر نه دی چې د پیغمبر سره محبت ته چې لاړ شم عبادت وکم، نه چې لاړ شم د دې پیغمبر عبادت وکم. دا په قبرونو مین دي، په خاورو مین دي. البته مدینه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر دی کنه، د صحابه کرامو قبر دی خاورو لراځي. چې ته الله کور به یاد نکي، مسیح نبوي سره شوق نشتی، خو شین ګمبت یادې سی چلې چې دوی شین ګمبت له دومره زور ور کړي. البته قبر دی، دوی دغه قبر ته پراته وي، دغه قبر د خاورې به سټلې که اجازه ته ملاوي شي. نو وی حالات زما برابر کړ، حالات برابرون کې خو الله دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت کې راځي، موږ بار بار بیان کړی دی سیرت. د بدر په میدان کې وی الله ته دومره عاجزي وکړه، د لاسونه دومره اوچت کړو الله ته چې وګونه صادر هغه ولیدو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسترو کې اوخ کړاله، هغه صادری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګو چې یا رسول الله بس الله بس مرسته کوي. ته دغه انسان مرسته غواړي چې هغه انسان هم الله ته محتاج دی. څومره واضح خبرې دي، ماشومانان پې پوهېږي، خو دوی هغه عقل پې بند شوی دی. نو غوث او مرسته غوښته په سخته کې دا به د چا نه غواړي؟ د الله نه. نو دلته موږ دا فایده ساتي، استغاثه په دوه قسمه ده. په سخته کې مرسته غوښته د مخلوق نه په هغه څه کې چې الله پې قادر دی، دا شرک دی. که پیري نه غواړي او که د انسان نه غواړي، که د غایب نه غواړي او که د مړي نه غواړي، خو په دې باندې صرف الله قادر دی. ها اوس دې سره ته ووایو په یو کار باندې انسان قادر دی، خو هغه انسان مړ دی، دا هم شرک دی. ته مړي ته چغې وایي. یو پیر د بریلیانو هغه مشر نه دی، هغه طاهر قادري دی که الیاس قادري، بل هم بریلی دی، خو لکه دغه شین پټکول الیاس قادري دی. نو چا دې تپوس وکړو دا وابیان وایي چې غوث پاک، هغو ته غوث پاک ولیعوذ بالله، موږ ته غوث پاک نه وایي، خو د هغوی خبره کوم. لکه عبدالقادر جیلاني یادي چې دی په عراق کې تاسو ته د پاکستان نه چغې وایي، نو دا څنګه؟ نو هغو ته به جواب کې وي ستا سره چې کوم موبایل ته بلوټوت کولاو کې او بل ته دې شی ولېږي، نو ستا دا ټکنالوژي ولې زما د غوث پاک نه زوروره ده؟ ستا ټکنالوژي به بلوټوت باندې یو شی بل ته لیږي، او ته چې افریقې ته ټلیفون وکړي، داسې وي دغه الفاظ دي، وایي ته چې افریقې ته ټلیفون وکړي د پاکستان نه، نو په منځ کې تار شتي؟ تار نشتی، ته په هوا لیږې خبرې کې. ولې وایي ستا دا ټکنالوژي زما د غوث پاک نه وایي زوروره ده؟ هلاندې چې کوم کمقلان ناست دي دا غټ سرونه یې نیولي او وایي سبحان الله سبحان الله. څنګه دلیل یې ورته بیان کړو؟ نو دا اوس خبره شو. نو استغاثه اولنی قسم شرک دی، هغه کم یو دی؟ د یو مخلوق نه مرسته غوښته په هغه څه کې چې هغې باندې صرف څوک قادر دی؟ الله پې قادر دی. که دا د پیري نه غواړي او که د انسان نه غواړي او که د مړ نه او که د غایب نه. دویم استغاثه هغه جایز دی، په سخته کې مرسته غوښته دا دویم قسم جایز دی، د یو مخلوق نه چې حاضر دی، ژوندی دی او دا کار په طاقت کې دی. دا رته د استغاثې هغه شرطونه ته بیان کوم. ها اولنی څه مرسته غوښته د داسې انسان نه چې هغه څه دی؟ ژوندی دی، حاضر دی، قادر دی. چې دا درې شرطونه به کې بیا جایز دي. دلیل به د ذکر کوم چې جایز دي. کله چې موسی علیه السلام په مصر کې ګرځېدو او هغه دوه کسان وران شوي، یو قبطي او
او بل په بني اسرائیلو کې قبطي چې کوم د فرعون په قوم کې هغه زورورو او ظلم کو د چا سره دا کس سره چې هغه د موسی علیه السلام په قوم کې الله وی فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه مرست اوغختا په دې سخت کې هغه کس چې د موسی علیه السلام د قوم نو په مقابله د هغه کس کې چې هغه د فرعون په قوم کې مرسته وغوښته دا مرسته وغوښته جایز کو نه جایز ولې جایز موسی علیہ السلام ژوند دیو حاضر قادر دی صحیح خو سی وسړی ژوند دی قادر دی او په بل ملک کې دی لکه دا بس په سخت کې وي کنه ای مورو یا پلار ته چي وي یا بل پیر صاحب ته چي وي یا مرید ته چي وي سب خیال نه دی جایز صحیح دی چې قادر دی ژوند دی خو حاضر نه دی دا درې شرطونه به کې لازم د ډیره زم که په دې درس کې تاسو یوازې دا مسله یاد کړه نو دم ډیره اهمه مسله ده چې استغاثه کما جایز شي د لپاره درې شرطونه دي چې دا مخلوق به ژوند دی حاضر وي او قادر وي خو چې سړی ژوند دی ژوند دی او حاضر دی لکه زموږ په ملک کې چې درګاونو او دربارونو کې دا دغه ناولي غونډه کې پکې ناشي ناغه ژوندیم دی او حاضرم دی قادر نه دی وی بچی را کماله او شرک وجی خو ژوند دی سید ژوند دی وجی حاضر دی حاضرم دی او قادر نه دی اکم کار چې وته ته افغانی شي کولای ها وشو سړی سخت پیراغی گاڑی جنگول اکسیډنټ کړي او ته په لار تیری ته د پرانی را شهر مرسته سره وکم مرسته دنه واړه جایز دي کنه دي جایز دي دا سړی دغه ټیم کې شتي حاضر دی او ژوندیم دی او په دې قادر دی چې تاسو سره مرسته وکړي تر دې گاډي نه راوباسي یا بل شي چلو نو په دې ورسې دی کنه نو استغاثه په سختو کې مرسته غوښته دا بد الله نه غواړي هغه کارونه کې چې هغه صرف الله په قادر دی ها کله مخلوق نه غواړي هغه لپاره بیا غدري شرطونه دي خو بل عبادت ذکر کړی دی حلاله الذبح ستوي باربي کې ها حلالي ته وي ساروي حلالول دا بندگی ده کنه عبادت ته نو دا بس صرف د چا د پاره د الله د پاره وي قل اے پیغمبر اوه دې ته وکړي ها قل اوه اے پیغمبر ان صلاتي زما منز زما دعاګانی ونسکی زما عبادتونه زما حجونه زما عمره زما قربانیانی ومحیای ومماتی زما ژوند او زما مرګ لله رب العالمین خاص د الله د پاره دی چې هغه رب د ټول عالم دی لا شریک له په دې کې سره څوک شریک نشته نو حلالي وسیل چا د پاره کې د الله د پاره وکي ځکه چې دې کې تعظیم ته سروي رسم لې بسم الله د الله په نوم لاله ولې د الله په نوم لاله ځکه چې ته تعظیم د الله کې الله لوی غني کنه بل دې کې تعجزي کې الله ته چې الله ز عجز متا ته دا شند الله نه په امید ساتي چې الله به مال ثواب راکړي برکت پکې غواړي او برکت ته چا پلاس کړي دا الله پلاس کړي نو دا ته بل فائدہ ذکر کوم او د الله په توفیق سره زبتا واست قیمتي فواید ذکر کوم یا ذکر کوم به ان شاء الله چې سو پوری زما په بدن کې سایي ان شاء الله د بل فائدہ حلال کول په سلور قسمه دي ها حلال ست وی ساروي حلال ول ذبح وتوي پربیک د په سلور قسمه دي یو اولنی قسم هغه چې هغه عبادت ته علالی دا هغه چا د پاره چې ته تعظیم کې یو ساروي علالول د هغه چا د پاره چې ته تعظیم کې او هغه ته پکې عجزي ښکارا کې او هغه ته ځان نږدې کې دا عبادت ته دا قسم علاله به صرف ته چا د پاره د الله د پاره وي ورسېدي به کنه اولنی قسم حلاله او ذبح دا به صرف د چا د پاره د الله د پاره وري ځکه چې ته تعظیم کې دا هغه چا چې رچا د پاره علاله او هغه ته ځان نږدې کې او ثواب په ګټي او هغه ته ځان ذلیل کې او عجز کې نو دا خدای الله حق دی
غیر الله د پاره کدی وکړي شرک دی. لکه زموږ په ملکونو کې او مشرکان د بابا په نوم باندې څاروي حلالي که نه حلالي، د پیریانو په نوم حلالي که نه حلالي، د شرک اکبر دی. ځکه چې هغوی ځان هغوی ته نږدې کوي که نه، هغوی ته پکې عاجزي راښکاره کوي او دا خو صرف د الله حق دی. د مکې مشرکانو به د بوتانو په نوم څاروي حلالول. ای موحده ته به صرف دا حلاله د چا په نوم کې؟ د الله په نوم به کې. که څوک دې ټوټي ټوټي کې او که څوک دې ټوکړي ټوکړي کې، خو بیا به د غیر الله په نوم نه کې. زه به یو حدیث ذکر کما او کتاب التوحید کې موږ تفصیلا بیان کړو، ډېر ناشنا حدیث دی. دخل رجل الجنة فی ذباب ودخل رجل النار فی ذباب. یو سړی د مچ د لاسه جهنم ته لاړ او یو سړی د مچ د لاسه جنت ته لاړ. تاسو حدیث یاد؟ یو کس تیرېدو، دوه کسان تیرېدو، په سفر باندې روانو، په د یو قوم په بوت باندې تیر شو. د هغوی دا قانونو چې په دې بوت باندې به هله تیرېږي، چې په دې ځای به هله تیرېږي چې د دې بوت په نوم باندې څه شی قربان کړي. نو هغوی دا اولنی راټینګ کړو، وایي ته خو نشي تللی چې څو پورې دې څه شی د بوت په نوم نه یې ورکړی. هغوی ما سره خو څه نشته، څاروی ما سره نشته چې حلالې کړم. بل شي یو مچ راونیسه او بیا د ده په نوم پرېږده. هغه مچ راونیو، وایي دا د دې بوت په نوم ما پرېښو. هغوی ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ورله لار پرېښوده چې ځه، لار یې ورته پرېښوده، ځه او هغه جهنم ته لاړ. یو مچ ته لاسې جهنم ته لاړ. دویم موحد وګوره، موحد تاسو ته ما وایي که مې ټوټې ټوټې شي نو بیا به هم نه کوئ. هغو ته یې څه خو به کې، هغه وایي دا خو د الله حق دی. وی مچ نه که د مچ نه کم هم نه کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دومره وو چې مړی کو او جنت ته لاړ. موحد مړ شو خو په دې نه راځي چې د الله سره څه شی شریک کړم. نو څاروی حلالول د چا په نوم او دې دپاره چې نږدې شي ورته او ځان ورته ذلیله کې او امید تې ساتي، دا صرف د الله حق دی. دویم قسم حلاله او ذبحه د غوښې دپاره دا جایز دی. لکه یو سړی ګډ حلال کي چې څه کومه خورم یې، نو دا خو جایز دی، خو عبادت نه دی او نه د چا تعظیم پکې کوي. دریم قسم ذبحه د خوشحالۍ په موقعو کې کول، لکه واده دی، ولیمه کې کوي، یا نوی کور یې اغستی دی، یا ملګري راغلي دي، یا یو کس د سفر نه راغی او خپل خپلوان را جمع شي او د خوشحالۍ د راښکاره کولو لپاره راشي او څاروی به حلال کړو، نو دا هم څه دي؟ جایز دي، ځکه دې کې څه تعظیم خو نشته. دریم څلورم قسم حلاله کول د دې دپاره چې دا غوښې تقسیم کم په غریبانانو او مسکینانو باندې، نو دا سنت طریقه ده او دا عبادت دی، په دې ثواب میلاویږي. ورسېدی به که نه؟ کم دي څلور قسمه؟ حلاله کول د هغه چا دپاره چې ته تعظیم کې ځان ورته نږدې کې، نو دا به صرف د الله دپاره یو که د غیر الله دپاره دی وکړو، نو دا به شرک وي. حلاله د غوښې دپاره د جایز دی، د خوشحالۍ په موقع باندې حلاله ده جایز دی. ذبحه دې دپاره کول چې دا غوښې صدقه شي په غریبانانو، نو د سنت طریقه ده او دا څه دی؟ عبادت دی. مؤلف رحم الله ومن السنه، قرآن کې خدا دی چې الله وی چې صرف په حلاله د چا په نوم کیږي؟ د الله په نوم به کیږي. نو په حدیث کې مشتي لعن الله من ذبح لغیر الله، د الله لعنت ته په هغه چا باندې چې د غیر الله په نوم حلالې کوي او د غیر الله دپاره کوي. او صرف حلاله نه ده، لکه خبره صرف د حلالې نه ده. او زموږ په ملکونو کې چینی راغستی او په دې طاقت رسی که نه، دا چینیم د غیر الله په نوم ده، دم شرک دی. بل شی راغسته، هر شی چې هر شی خو غیر الله ته د نزدېکت دپاره او هغه مړ او د هغه سره یو شرکي عقیده جوړه شوې ده، دا ټول شرکیات دي. بل عبادت یې ذکر کړی دی او دا پرې درس کې اخرنی ذکر کو. ودلیل النذر
وسوی چې نظرانه او منښت هم عبادت دی. نظرانه او منښت څه شی دی؟ عبادت. نظر په عربي کې څه ته وایي؟ الزام الانسان نفسه بشيء لم يلزمه باصل الشرع. یو انسان په ځان باندې یو شی لازمي چې شریعت په نه دی لازم کړی دی ته نظرانه وایي. او دا په دوه قسمه دی. دا په دوه قسمه. نظرانه په څو قسمه دي؟ په دوه. النذر المطلق، مطلق منښت او نظرانه کول. څنګه؟ یو بنده دا وایي چې زه به د الله دپاره یو میاشت روجي نیسم، جایز دی. دې ته مطلق منښت وایي. مطلق یعنی څه قید یې پکې کښېنښو، خو صرف یې دا ووایي وی په ما باندې د الله دپاره یو میاشت روجي دي، یا زه به د الله دپاره 10 رکعته لمونځ کوم، یا زه به د الله دپاره 1000 د الله په نوم باندې 1000 ریاله 1000 روپۍ غریبانانو له ورکوم. دا نظرانه دا جایز ده او د دې پوره کول لازم دی او عبادت دی. حدیث کې راځي کنه په صحیح بخاری کې دی من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. څوک چې دې منښت وکړي چې پای کې د الله بندګي نو بیا دې پوره کړي، او څوک چې دې منښت وکړي چې د الله نافرماني پکې نو بیا به نه پوره کوي. ښه، دویم قسم دی النذر المقید. مقید منښته او نظرانه. داسې یو بنده په ځان باندې یو کار لازم کی مقابل شیء، د یو شي په مقابل کې. لکه داسې وایي زه به یو میاشت روجي نیسم که الله زه جوړ کړم، که الله ماله زوی راکو نو زه به څاروی پلانې څاروی د الله په نوم حلالومه. نو دا مکروه دی. ولې مکروه دی؟ لکه نه دی مناسب چې یو سړی د الله سره داسې قسمه دغه کوي. ته د الله بندګي کې به دي چې یعنې زه به روجي نیسم چې الله ما ښه کړي، الله بچی راکړي، بیا به څاروی حلالوم. د الله سره داسې قسمه خبرې دا مناسب نه دي، ځکه دې ته علما مکروه وایي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده. حدیث عبدالله بن عمر دی کل نه النبي صلی الله علیه وسلم عن النذر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې، د داسې منښتونه منع کړې ده. نو دا نظرانی او منښت دا به خالص د چا دپاره؟ د الله دپاره به دلیل پرې راوړی دی یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا. نیکان خلک چې کله منښت وکړي نو بیا یې پوره کوي، او چې الله د هغوی صفت وکړي چې پوره کوي، خو مطلب دی چې د الله په نوم یې منښته کړې ده که نه. نو نظرانې او منښتې دا مشرکانې چې کوي وایي که چېرته دا پلانې کارو شو نو د دې پلاني ولی په نوم باندې به زه پلاني شی صدقه کوم. دا شرک اکبر دی، انسان د اسلام نه خارج کی. ولې؟ ځکه چې د نظرانې او منښتې خو عبادت دی، نو د عبادت د غیر الله دپاره وکړو. زموږ په دې ملکونو کې اکثر اوس خو الحمدلله حالات ډېر ښه شوي دي، پښتانه خصوصا د شرک او توحید په دې مسله پوه شي، یعنې خصوصا د مشرانو زنانو به که سړي چې د خوشحالۍ خبر راغی وایي د پلاني بابا په نوم باندې به زه داسې وکړم. دا منښتې دي که نه، دا خو عبادت دی، دا به خالص د چا دپاره؟ دا به د الله دپاره. د دې سره دغه اولني بنیاد په باره کې خبرې ختمې شوې. اولنی بنیاد کوم یو دی چې رب دې څوک دی، او سبب انشاءالله به شروع کو دین دی کم یو دی. هغه دویم سوال د اسلام په باره کې او د دین په باره کې به سبا انشاءالله خبرې شروع کو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې په توحید باندې قایم او دایم لري، او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.